اوس ګوره زما او ستا خو الحمدلله اوس خوله کار کوي، ژبه مو کار کوي، وخت هم لرو، بدن او اعضاء د بدن مې ټول کار کوي په توان او طاقت کې. بیا هم ما او تا لمونځ نه کوو، د قرآن عظیم شان تلاوت نه کوو. داسې وخت به راسي، داسې وخت به راسي چې سهار به پر تا غږ وسي چې بچی پورته شه، ستا به ژبه کار نه کوي، ستا به لاسونه کار نه کوي، ستا به پښې کار نه کوي، ته به دومره توان نه لرې چې په خپله د خپل ځای نه راپاسې، په خپل لاس باندې ګډوه واخلې یا نلکۍ د ځان نږدې کړې اودس وکړې. داسې وخت راځي بیا به هلته د حسرت او د افسوس اوښکې تویوي، بیا به پر یوه سجده قدرت نه لرې، بل چاته به وایي دا زما سر راکوږ که زه الله ته سر په سجده کوم. اوس هم وخت لرې، هم ځوان یې، هم طاقت لرې، هم فرصت لرې، دا خپل طاقت، دا خپل وس، دا خپل ځواني دی د الله په عبادت او د قرآن په تلاوت تېره کړه، دا به خوند کوي. وقتی پیری گرگ ظالم می شودی پرهیزگار، در جوانی توبه کردین شیوهی پیغمبری. دا کله چې لیوه عجز سي، وخت ورباندې تېر سي، غاښونه یې ولوېږي ختم سي، بیا هلته ناست بیا دی ډېر پرهیزګار وي، نه د چا په مال کار لري، نه د چا په رمه کار لري، هغوی ته وایي چې نور زه به الله د دې کار اوس ما لاس واخلم، کولی نه سي، طاقت نه لري. لیکن په ځوانۍ کې عبادت ته ځان فارغ کول، په ځوانۍ کې الله ته سر په سجده ایښول، په ځوانۍ کې ځان فارغ کول. دلته نفس هم درته ولاړ دی، شیطان هم درته ولاړ دی، او د کور انسانان ماشومان و بیبي دا ټول ستا په مقابل کې، دا ټول شاته پرېښول، یو رب ته متوجه کېدل د ډېر غټ عبادت لري. در جوانی توبه کردین شیوهی پیغمبره. په ځوانۍ کې چې توبه کوي دا د پیغمبرانو شیوه ده. پیغمبران خپل ځواني ټول د الله په اطاعت د الله په ستاینه کې تېره کړې ده. لہذا اوس خو الحمدلله ما او تا توان لرو، طاقت لرو. ولې په پات الله العب باندې لمونځ قضا کوې، په ګیم باندې اخته لمونځ قضا کوې، فلم ته ناست یې لمونځ قضا کوې. دغه سترګې دي فلم ته دې کتل، لیکن دغه سترګې الله ته په سجده باندې ولې نه کښته کوې؟ دا سترګې فلم کتلو ته وخت لري، دا دماغ په الله والعب باندې مصرفولو وخت لري، پر کھیل و بازی باندې مصرفولو وخت لري، الله ته پر سجده کولو وخت ولې نه لري؟ ته نه بیرېږې چې وخت به داسې وخت راسي زما دماغ به پلټ وي، کار به نه کوي، زما ژبه به کار نه کوي، زه به تلاوت نشم کولی. ګورئ د قرآن او د لمانځه د دغه دوه دوستان ټینګ ونیسئ، دا هم والله په دنیا کې وفادار دي، هم په آخرت کې وفادار دي. اوله پوښتنه چې ته مړ سې، ستا قریبان ستا نه روان سي، ته د پښو کړپۍ اورې، اوله پوښتنه ستا څخه په عباداتو کې د لمانځه دا کېږي. پیسو پوښتنه نه درڅه کېږي، د فلمو پوښتنه نه درڅه کېږي چې څو فلمونه دې وکتل، د پابجي ګیم پوښتنه نه درڅه کېږي، د ټیک ټاک د جوړولو پوښتنه نه درڅه کېږي. اول پوښتنه، اولین فرسش نماز به اول پوښتنه د لمانځه کېږي. تا لمونځ څنګه ادا کوې؟ ما خو والا پر ټیک ټاک قضا کوي، ما خو والا پر فلم کتلو قضا کوي، ما والا د کاروبار او د دکان د ګراک راته راغلی و په هغه مې قضا کوي، ما خو زه په کیلو په بازیو په ګین اخته وم، په کرکټ اخته وم، په فوټبال اخته وم، راڅه قضا شو، زه په چکاو په لهو العب باندې اخته وم. بیا به الله ته کوم جواب ورکوې که نه؟ او قرآن، دا قرآن الله ته شکایت کوي. الله پاک جل جلاله ته فرمایي چې کوم بنده چې ستا په حضور کې ولاړ دي دا زما سره ډېره بې وفایي کړې ده، ای الله د ده د بې وفایي شکایت زه تا ته کوم. نه یې تلاوتول، نه کوم احکامات چې په ما کې ای الله ستا احکامات، نه په هغه باندې خپل زندگی کول، د هغه نه هم سرغړونه کول. کوم ځای کې چې به زما تلاوت شروع سو، په کوم موبایل کې چې به زما تلاوت شروع سو،
په کوم لوډ سپیکر کې چې به زما تلاوت شروع سو د به مخ اړوي په بل شي به ځان اخته کوي. القرآن حجة لك او عليك. قرآن به د قیامت په ورځ ستا پر خلاف دلیل وي. که دې وفا نه ورسره وکړه، که دې وفا ورسره وکړل، قرآن به بیا ستا دپاره دلیل وي. الله ته به ستا په باره کې وایي او ستا سپارش به کوي، ستا شفاعت به کوي. لہذا ځواني الله راکړه. حدیث کې راځي، ما مخکې هم د دې وضاحت کړې. نبي علیه السلام فرمایي اغتنم خمسا قبل خمس. 5 شیان غنیمت وګڼه. یو د هغو څخه ژوند دی چې مرګ درته راسي، بیا به نه لمونځ کولی سې، نه به عبادت کولی سې، نه به د قرآن تلاوت کولی، هېڅ به هم نه سې کولی. د ژوند غنیمت وبوله. دا د الله په عبادت تېر کړه، دا د الله په ستاینه باندې تېر کړه، دا د الله سبحانه وتعالی په ذکر او اذکار باندې تېر کړه. دا به تت پیدا کړه. ځکه دنیا د آخرت کښت دی، د کښت ځای دنیا دی د آخرت دپاره. په دا دنیا کې کښت وکه منفعت بیا هلته بیا تا ته لاسته راځي. دویم الله ځواني درکړې ده، دا غنیمت وګرځوه د سپین ږیرتابه څخه. چې سپین ږیری سوې لاس یې کار نه کوي، سترګې کار نه کوي، غټې عینکې ولګو، سترګې کش کش کوه، قرآن به نه وینې. زړه به دې غواړي چې عبادت وکړم، سجده وکړم، بدن به دې ملګرتیا نه کوي، بدن به سات نه درکوي. زړه به دې غواړي چې الله سبحانه وتعالی راضي کړم، په خپل سجدو باندې راضي کړم، نفلونه وکړم، بدن به وفا نه درسره کوي. اعضا به دې ډیلایي، اودس به دې په کنټرول کې نه وي، بدن به دې ریږ دي، په ولاړې د لمانځه قدرت نه لري، په سجده کې د یوه وارې زیات سبحان ربي الاعلی نه سې ویلی. بیا به هلته ته د حسد اوښکې کوې، بیا به هلته افسوس کوې، بیا به ژاړې چې الله زما نه ځواني څنګه تېره سوه. ما خو د پیسو په ګټلو کې، ما خو پر ټیک ټاک باندې، ما په لهو لعب باندې، ما پر چکو، پر مجلسو، پر بیټکو باندې ما خپله ځواني تېره کړه. اوس چې سپین ږیری سوم، عبادت کوم کولی نه سم. نبي علیه السلام وایي دغه ځواني د ځان دپاره غنیمت وبوله. په دغه ځواني کې ته هر څه کولی سې. د الله رضا لاسته راوړلی سې، د آخرت نجات او کامیابي لاسته راوړلی سې، جنت ګټلی سې، د انبیاو ملاقات او د انبیاو ملګرتیا لاسته راوړلی سې، د الله دیدار ګټلی سې. لیکن په دغه ځواني باندې که چیرې چپه ولاړلې، جهنم به دې ځای وي، الله به در څه ناراض وي، د خپل نبي څخه به لرې او د کفارو د یهودو نصاراو سره به په جهنم کې یو ځای. کوم خوند ورکوي؟ ستا په ځواني کې ته څه کوه؟ دواړه کولی سې، لیکن ته کوم ځان لپاره انتخاب انتخاب دې سم که. دا ځواني تېرېږي، ناڅاپه به ستا اواز اوسي پلانکی د پلانکي زوی په ټکر کې مړ سو. بیا به د توبې وخت لا نه کې پیدا، بیا به د یو استغفار وخت لا نه کې پیدا، بیا به الله ته د لاسونه لپه کولو د ژړا وخت به نه کې پیدا. دغه اوس ژوند دی. دا ستا ساه ولاړه سي، دوباره بیا نایقین نه سه چې زه دې دا ساه وکړم او زه دې ژوند دی. د نبي بیا واره ژوند دی. ما ورته څومرې اوږدې موږ ته ویلې، څونه نافرمانۍ کوو. لہذا د خپل ځواني غنیمت وبوله. الله صحت درکړی دی. نبي علیه السلام وایي صحت غنیمت وبوله. جوړې هر څه کولی سې، الله راضي کړه په صحت باندې، صدقې وکړه، خیراتونه وکړه، د الله په لاره کې ووځه، عبادات وکړه، هر څه کولی سې. لیکن کله چې ته ناجوړه سوې، یا خدای نه خسته یو خطرناکه مریضي تا ته راغله، بیا به هلته ته ډېر پریشان دی، بیا به هلته کشکې وایه او الله ته به خواستنه کوي چې الله ته ما یوارې جوړ کړه، زه به ستا عبادت کوم، زه به پلانکی د دین خدمت کوم، زه به پلانکی کوم، بیا به ستا اصلاح هېڅ نه راځي. اوس جوړې دا د ځان دپاره غنیمت وبوله. دا فرصت الله درکړی دی، څلورم شی فرصت، وخت لرئ، د 2 رکعاتو نفل وخت لرئ، په هلته یې مه تېروه. داسې وخت به راسي د یوه استغفار وخت به بیا نه لرئ، دونې به مصروفه یې. د قرآن د عظیم شان د یوه پاو د نیمې سپارې د پوره سپارې د تلاوت اوس وخت لرئ، الله درکړی. داسې وخت به راسي چې د یوه آیات وخت به نه لرئ. دا د ځان دپاره غنیمت وبوله. اوس خو الحمدلله وخت لرئ، استغفار ویلی سې، الله راضي کولی سې، نفلونه کولی سې، صدقه کولی سې. لیکن ګورئ دا فرصت هر وخت نه،
داسې وخت به راسي بیا به دې ته ترژي الله ته به خواستونه کوي چې خدای ما ته وخت راکړه چې زه ستا عبادت وکړم ما ته فرصت راکړه ای الله چې زه ستا اطاعت وکړم زه روژې ونیسم زه تلاوت وکړم زه فلان وکړم لیکن اوس الله وخت راکړی دی موږ په الله والعبد تېرو څومره چې زموږ مسلمانان او بالخصوص پښتانه وخت ضایع کوي یاره هېڅوک به ځواب نه زده کوي ټول وخت یې زموږ دا په موبایل کې تېر شو یا پر ټیک ټاک کتلو باندې تېر شو یا پر فیسبوک کتلو باندې تېر شو یا پر یوټیوب کتلو باندې تېر شو یا پر کیل الله والعب باندې تېر شو د شپې پر بانډارو تېروه د ورځې په فیسبوک پر ټیک ټاک تېروه بس دا ورځ تېره شوه ابن آدم ای د آدم زوی ته د ورځو او د شپو مجموعه یوه شپه دې ولاړه سي ستا د بدن یو جز کم سو بیا بله شپه ولاړه بل جز دې کم سو اخر به درب ونړېږي دا ځواني الله در کړی ده دا ژوند در کړی دی دا صحت یې در کړی دی دا غنیمت و دا فرصت یې در کړی دی دا د ځان لپاره غنیمت وبله مخکې د دې چې الله تا د دې ټول څخه محرومه کوي